السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې اودس وکړمه، خو بیا دا تشویش را سره پیدا سي چې دا اودس په دې نه صحیح، بل اودس وکړم. دا وسوسې راولېږي. محترمه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. ابی بن کعب راته نور روایت ذکر کړی دی. ان للوضوء شیطانا، د اودس دپاره یو شیطان دی، د هغه نوم ولهان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فتق وسواس الماء، تاسو ځان وساتئ د وسوسو د اوبو څخه. حدیث ترمذي ذکر کړی دی. او دغه رنګ احیاء العلوم جلد اول، احیاء العلوم جلد دریم صفحه 26. نو دا هغه شیطان دی چې ډېر خطري شیطان دی، انسان د هلاکت و کندې ته ورغورځي. نو په اوداسه کې وسوسه ده، د دغه اوداسه کې چې دی کامیابه سي بیا په لمانځه کې وسوسه در اچي، په لمانځه کې چې کامیابه سو بیا په دین کې، په ایمان کې، په الله کې سړي تشکر پیدا کوي. دا یو ډېر خبیث شیطان دی. شیطان غواړي چې پر دغه لار باندې سړی بوځي، د هلاکت و کندې ته ور وغورځوي. د لمانځه وخت پر سړي باندې تیر کړي، ډېر وخت په سړي باندې په اوبو کې اسراف وکړي، پر ځان باندې اعتماد د سړي راولي. او دا ودرېوستی نو اودس سم سو، اوس به نو لمونځ به وکړي. د دې علاج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی، پناه غوښتل د الله څخه چې الله له شیطان مو وساتي. ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات یې ډېر ویل او خپله مقابله ورسره کول. نو دی وسوسه در واچوي چې اودس خو دې نو ولا نه دی برابر، نه دی سي، بس وانه دی سي. که خدای قبلاوه بیا اودسه هم قبلي، په اودسه باندې هم قبلي. بس دا یې غټ علاج دی. وخت کې په طالبانو کې ماته دا عادت را پیدا سو، بس په اودسه باندې مې یقین نه کښېنستی. کوم ځای چې به مې استنجا ووهله، بس والدین چې دغه د پردو خلکو د اوبو څاڅکي ستا و کالو ته نه یې رسېدلي، بیا هم خپل مرشد ته، خپل پیر مبارک ته دا مشکل وړاندې کوي. هغه دونه راته ودردېدی، دونه راته ودردېدی چې زه وبېرېدلم چې له ایمانه به وتلی یم. نو له هغه بعد مې بس دغه کلمات یې د اذکار هم ویل. به چې وسوسه بیا په زړه کې را واچوله، شیطان خبیث چې اودس خو دې نو ولکه برابر وي، خو ده اندامونه به دې وچ پاته سوي یا څنګه دي، اعمال پاته دي. که خدای قبلاوه د غیبي هم قبول کړي رسه. بس خدای له دې تکلیف خلاص کوه. اوس دی چابک اودس کومه. دا بعضې ملګري چې په سفر کې را سره یې، هغه وایي ته څنګه ژر اودس وکړي. غسل مې هم دغه چابکي. کله کله چې یو ځای زه د یو چا کره غسل کومه، نو چې راوځم دی وایي تا غسل وکړې که دې اودس وکړي؟ زه هم یا غسل مې وکړي. دا غسل مې هم دونه چابک وي. نو دا وسوسې دي محترمه، دا سبب د دې جوړېږي چې د الله په وحدانیت کې باره بیا شک پسې در واچي. نو زما مرشد ډېر درد راته رالی، دا د اخر کافر کوي. نو اوس الحمدلله له هغه څخه خلاص ولم. نو محترمه ډېر احتیاط وکړه، دا ډېر بد شیطان دی او ډېر ضرري شیطان دی. علا بیا څو ورځې بعد په لمانځه کې شک ته راچي، یو لمونځ به په ساعتو ساعتو نسې کولی، یو نیت به نسې تړلی چې نیت یې وتړي تا د به شک تر وولېږي، بیا به بل نیت پسې تړې. عبارات دي نو د خلکو په لاسو کې شک تر لوېږي. ته ودرې د دې سړي لاس یا د دې ښځې لاس مردارو که حلالو چې دا لوښ ته یې وروړئ. باره سړي څه کار خرابېږي. باره د الله په ذات کې شک سړي ته وراچي، په دین کې شک وراچي. نو ډېر اجتناب وکړه، ډېر اجتناب وکړه، دغه شیطان سره مقابله وکړه او هغه اذکار ووایه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.